असलामुअलैकुम दोस्तानो। पाकिस्तान के هغه ځای کوم ځای کې چې جنکۍ زناګانې کوي او په مړي باندې دوی خوشحالیانې او جشنونه کوي. که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. کیلاش چترال د پاکستان هغه ځای دی کم خلک چې د خدای تصور خو مني خو پیغمبر او نبی نه مني. هر ځای کې چې وکتل شي چې یو څوک پیدا شي نو په دوی باندې خوشحالي کوي، او که څوک وفات شي نو په مړي باندې خفګان کوي. خو په کیلاش سیمه کې څنګه چې د یو انسان پر راتګ خوشحالیږي خلک، همدغسې دی د یو انسان په مرګ باندې خوشحالیږي او په مرګ یې جشنونه کوي. مونږ چې په ودونو کومه خرچه کوو دوی په مرګ د هغې نه زیاته خرچه کوي. هغوی خپل مړی یو ورځ همداسې پرېږدي او یوه کمیونټي هال کې خلک ورته راجمع کیږي او دې وخت کې دوی له شپېتو نه واله او یا پورې مالونه ذبح کوي او د میلمنو ډیر زیات خیال ساتي. په هغه شپه شرابونه څښلی کیږي او جنکۍ ګډیږي، ځکه چې دا د دوی عقیده ده چې کوم کس مړ شي باید په خوشحالۍ له دې دنیا رخصت شي. ځینې خلک دا وایي چې چترال کې زناګانې عام دي او دوی دا وایي چې هلته مسلمانان نشته او بل مذهب اوسیږي. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې هغه ځای کې خلک اوس په تیزۍ سره مسلمانېږي او په دې باندې د یورپین NGO-ګانې ډېرې زیاتې خفه دي. هغوی د هر یو کس لپاره بهر ملک کې بیل اکاونټ لري، ځکه چې هغوی په خپل مذهب باندې قایم وي او د مسلمان مذهب ته ونړي. کیلاش کې که د چا کومه جنۍ خوښه شوه، که هغې جنۍ واده کړی وي نو بل کس سره هم تښتېدلی شي او خاوند یې دا حق نه لري چې ښځه یې رضا وي، باید بل کس سره وتښتي. کیلاش کې د زنا کولو ځکه ازادي ده چې هلته اسلام مذهب نشته، خو ډیر زر به وګورئ چې د چترال خلک به هم ډیر زر مسلمانان شي، ځکه چې هغوی سره یې رشتې کړي او په تیزۍ سره د اسلام دین قبلوي. دوستانو کیلاش په ټوله دنیا کې په یو ښایسته سیمه کې راځي چې غرونه او کلي ډیر زیات ښایسته دي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که تاسو د کیلاش په باره کې څه ویل غواړئ او څه معلومات لرئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.